السلام علیکم ورحمت الله. ټاپ 10 پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لومړی سوال: حضرت عیسی علیه السلام به دنیا ته بیا کله تشریف راوړي؟ د کوم څیز په ذریعه به ځمکې ته راکوزیږي او په کوم ځای کې به راکوزیږي؟ ځواب: حضرت عیسی علیه السلام به قیامت ته نږدې راځي چې د دوه ملایکو په اوږو به یې لاسونه ایښي وي او دوه رنګین څادرونه به یې اغوستي وي. د دمشق جامع مسجد په سپینه مناره باندې به راښکته کیږي، کومه چې مشرق لور ته موقعیت لري. دویم سوال: حضرت عیسی علیه السلام به دنیا ته له راتلو څخه وروسته څو کاله ژوندی وي او د دفن کېدو مقام به یې کوم ځای وي؟ ځواب: نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي او 45 کاله به ژوندی وي، بیا به مړ کیږي او زما په مقبره کې به دفن کیږي. نو د قیامت په ورځ به زه او حضرت عیسی علیه السلام له یو قبر څخه د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر د من څخه راپاڅیږو. د حضرت عیسی علیه السلام قبر به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته دومره نږدې وي چې داسې به محسوسیږي لکه چې یو قبر دی. دا حدیث علامه ابن جوزی په عقاید نسبی کې هم ذکر کړی دی. دریم سوال: د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې چې له کومو خلکو نه خنجران جوړ کړای شوي وو، د هغوی شمیر څومره دی او هغه تر څومره ورځو پورې ژوندي وو؟ ځواب: د هغوی شمیر 330 وو او هغه تر 3 ورځو پورې ژوندي وو، او بعضو ویلي دي چې هغوی تر 2 ورځو پورې ژوندي وو، او بعض بیا وایي چې هغوی تر 4 ورځو وروسته مړه شوي دي. څلورم سوال: هغه کوم نبیان دي چې هغوی مزدوري کړې ده؟ ځواب: دوه دي. لومړی حضرت موسی علیه السلام چې د حضرت شعیب علیه السلام مزدوري کړې ده. دویم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د حضرت خدیجې مزدوري کړې ده. پنځم سوال: د هغه ځای لوړوالی او پلنوالی څومره وو په کوم کې چې اور بل کړای شو او ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځول شو؟ ځواب: لوړوالی یې 10 غزه او پلنوالی یې 20 غزه وو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کومنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.